دا دلتوب د پښتو په ملک کې دلتوب چې الکان کور ته ځاو د جنکو په مخ کې ګړاو پښتانه څه شو غیرت کم خوالاړو ایمان کم خوالاړو هغه شرم او پرده کم خوالاړه چې الکان کور ته بوزا او هغه په کور کې د ښځو په مخ کې د واده خاوند پکې ګډوا اجیان پکې ګډوا ناوې د سنبالولو دپاره بیوټي پارلر لبوزي هغه بیوټي پارلر چې هغه په ګنټه دوه خواریو کې په ناوې باندې نو که تورې نو سپینې کې ولا که سترګې تورې نو شنې کې ولا هی د نرزیا خیسته کې ولا او هغه 100,000 150,000 او 50,000 روپۍ په هغه سنبالښت د ناوې باندې هغه بیوټي پارلر والی ما ته پته ده دې کرینه اسلام آباد ته سنبالول لبوزي ناوې د دې کرینه مردان ته بوزي سنبالول ناوې بیوټي پارلر له بوزي نو دا په ذل خرچی نه ده زویم دا په ذل خرچی دا د یو غریب لا یو یتیم لا یو کونډې لا یو خوار لا ورکه د الله د رضا دپاره چې دا ته د نمایش دپاره د نوم دپاره بیوټي پارلر نه دا ناوې بوزې که مې پیسې ورباندې لګې دغې پیسې باندې یقینو که په 200 په 300 روپۍ باندې دوره اوړه کېږي د دې د غریب دپاره د یو شپږتورو د اوړو انتظام پې نشي کولی دا بیوټي پارلر دا بل ناروا د مونځ به څنګه چلي دا ناوې 2-3 ورځې مونځ کوي لکه هغې خو داسې په نوکونه شی لګولی دی چې هغې نه خو لاندې لوک لمدېږي هم نه نو چې نه لوندېږي د دې مونځ به کېږي دا بلا څنګه چلي باریکاتو ته به کوزېږي دا باریکات نه دي دا څرګندې خبرې دي ښکاره خبرې دي چې دا دې کوم میک اپ کړي دي او کوم لاسې نو هغه به په هغې ورځ باندې ستا په خیال په خدای یقینو کر ماسپښین د مازدیګر یا د ماښام مونځ به دا ناوې وکړي اذان له میک اپ خرابوي چې اشهد ان لا اله الا الله مخ به وینځي که په تیمم به مونځ کوي ما هم پوه کوې که نه خیر دی که تاسو ته څه حل معلومي نو ما ورباندې پوه کوې چې دا څنګه چل دی دغه شانتې بله طریقه دا ده چې کله ډولۍ روانه شي نو دا لوپر لپنګې به هغه موټر پسې منډه وي مټیایي ده مټیایي نه ده د ناوې پسې منډه وي دغې مټیایي په ډکه اغوستي دي د لیوه زامن مټیایي سیده سره شرم کار دی یو ډبې دی هغه ناوې سره وي پروت دی اول دا ډبې ورسره ږدی سله دا قرآن کې راغلي چې د ناوې سره ډبې مټیایي کېدی که دا حدیث کې راغلی و که دا صحابي چېرته ویلي دي که دې کې ثواب دی چېرته چې دا مټیایي راغستې ده او هغې پسې بیا خلک منډې وي ګاډي پکې جنګېږي اکسیډنټونه پکې کېږي هلکان پکې مري قسم حادثات پکې کېږي لیکن هغه مټیایي یو وي ما راواغسته بل وي ما راواغسته زه وایم دا زما ناوې د مثال دا زما ښځه ده دا زما لور ده ته څوک د پلیس ځې چې ته زما لور ته ترخ ته لاسه چې دا دی کې یو ځل یو ناوې دا ترخ شلولی و مټیایي ته راغسته یې به کلکه نیولې دا ساخې وله شلولې